د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د ژوندون ټلویزیون د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزا 18 او د 2022 کال د جون 1 نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو تفصیل. اشرف غني له افغانستان څخه ډالر نه دی وړي. سیګار وایي اشرف غني د افغانستان څخه د وتلو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر نه دی وړي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا کاري فرصتونه. د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي اداره وایي چې 1000 خالي بستونه یې اعلان ته ورکړي دي. د خوړو نړیواله ورځ دغه ورځ داسې مهال افغانستان کې رارسیږي چې لا هم د افغانستان نیمایي نفوس اساسي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې په نږدې وخت کې د واشنګټن او ماسکو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو تمه نشته. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. تازه سیګار هغه ادعاوې رد کړې چې محمد اشرف غني د هیواد څخه د وتلو پر مهال 1.9 میلیون امریکایي ډالر له ځان سره وړي. پر نوموړي دغه تورونه هغه وخت لګېدلي ول چې د اسلامي امارت له واکمنۍ یو ورځ مخکې له هیواد څخه ووت. سیګار دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي داسې شواهد نشته چې دغه تورونه ثابت کړي. خو په ورته مهال تحلیل کوونکي وایي د سیګار دغه راپور د تیر نظام د چارواکو لپاره مثبته نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې له سیاسي عدلون بدلون راوروسته کله چې اسلامي امارت واک ته ورسید ورسره سم د افغانستان ولسمشر او ورسره نور لوړپوړو چارواکو هیواد پرېښود. په ورته وخت کې پر غني باندې زیات شمیر تورونه ولګېدل چې ګواکې له هیواد څخه یې 1.9 میلیون امریکایي ډالر له ځان سره وړي. تازه سیګار راپور خپور کړی او په راپور کې راغلي پر اشرف غني هغه تورونه بې بنسټه دي چې له افغانستان څخه یې پیسې وړي. خو په همدې مهال تحلیل کوونکي په سیګار باور نه لري او دا اداره یو استخباراتي اداره بولي. د دوی په خبره غرب مخکې د غلا تور پورې کړی و او اوس یې بیا خپل تور رد کړ. دا سیګار په خپله یو استخباراتي اداره ده. د خپل استخباراتي لوبې بعضې پروژې د غرب د امریکا او دوی مخ ته وړل دي. دا سیاره په ډاکټر غني باندې تور و چې د پیسې وړي دي. اوس وایي چې پیسې مړه د هم لوبې دي. اصله خبره دا ده چې په هغه وخت دغه د سولې پروګرام مطلقاً د امریکا او د غرب په لاس کې و. نو وروسته داسې بیا سناریو بدلیږي او په بل ډول باندې کېږي او امریکا داسې کار کوي چې مثلا خپلې پښې له دې چې سپکۍ وځي او طالبان راولي حاکم کوي. په ورته وخت کې بیا نور وایي د سیګار دغه ډول راپورونه د افغان مخکینی چارواکو لپاره ګټور نه دي او په خبره دغه ډول راپورونه د مخکینیو چارواکو د ښه والي او نه ښه والي دلیل نشي کېدی. د سیګار راپور د جمهور رئیس اشرف غني په باره کې فکر کوم دا مثبته نتیجه نه لري د تیر نظام د چارواکو لپاره، ځکه چې همدغه سیګار او نورو نړیوالو موسسو راپورونه ورکول چې افغان حکومت په نړیواله سطحه فساد کې ښکیل دی. د همدغه سیګار راپور د لومړۍ میرمن رولا غني په هکله راغلی و چې 280 میلیونه ډالر یې د پروموټ په نوم پروژه چې د افغان میرمنو لپاره وه له هغې څخه پټې کړي دي، اغلا کړي دي. خو یو شمیر نور بیا وایي سیګار غواړي د غني په دغو تورونو باندې سترګې پټې کړي، مګر د افغانستان وګړي او نړۍ پوهیږي چا ورسره خیانت کړی. ایالات متحده آمریکا میخواهد که چون آقای غنی مامورش بوده است و میخواهد که از این موضوع اغماض داشته باشه و چشم پوشی کنه و میخواهد که توسط اداره بازرس یا همون به اصطلاح سیگار میخواهد که موضوع را بررسی کنه. ولی هیچ همه مردم افغانستان میدونن، تمام دنیا درک میکنه که چه کسی پولای مردم افغانستان دزدید، چه کسی خیانت ملی را مرتکب شد، چه کسی جرم سیاسی را مرتکب شد که اونجا تاریخ دربارش قضاوت خواهد. سیګار په داسې مهال د افغانستان پر مخکینی ولسمشر اشرف غني باندې د 1.9 میلیون ډالرو تور ردوي چې له دې مخکې اشرف غني او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په همدغه وخت کې دغه خبره رد کړې وه. خو لا هم دغه رد د ځینو لپاره د قناعت وړ نه و. خو هڅه مو وکړه چې د اسلامي امارت د اساسو نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغوی جواب را نه کړ. افغانستان کې 1000 خالي بستونه اعلان ته سپارل شوي. د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي اداره وایي
په 10 ولایتونو کې د پوهنې وزارت اړوند او د ښوونکو بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړي دي. مسؤلین زیاتوي په شفاف ډول به هغه اشخاص استخدام شي چې وړتیا او استعداد ولري. اسلامي امارت مسؤلینو همداراز ډاډ ورکړی چې د ازموینو یا د پروسه به د افغانستان 40 ولایتونو ته وغځوي. د اسلامي امارت د وزارت معارف د ازموینو ملي ادارې او همدارنګه د چارو ادارې لوی ریاست د افغانستان په 10 ولایتونو کې یوه لویه ازموینه په لار اچوي. په یاد ازموینه کې د ښوونکو او 5 او 6 اداري 1000 بستونه شامل دي چې د کانکور ازموینې په شکل اخیستل کیږي آزادې سیالۍ ته سپارل شوي دي. مسؤلین وایي وړ او مستحق اشخاص به د شفافې پروسې له لارې ازموینه ورکوي او په دنده به ګمارل کیږي. هغه کسان چې هغه لیاقت ولري، هغه کسان چې هغه په امتحان کې براعت او تفوق پیدا کړي، نو هغه به معلمین مقرریږي. یو ځل بیا ټول ملت ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله دا پروسه به شفافه، دا صافه، دا به بېغدره، دا بې خیانته دا پروسه روانه وي او د خپل رشتې مطابق دوی نه ازموینه واخلي او د دوی ترمنځ نه هغه داوطلبان یا هغه ګډون کوونکي چې لوړې نمرې یوسي اړوند بحثونو ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د معارف وزارت مسؤلینو وویل هڅه کوي چې د معارف او زده کړو په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. دوی زیاته کړه ژمن دي چې د افغانستان تعلیم ته پرمختګ ورکړي. د اسلامي امارت مشرتابه د تعلیم په برخه کې کلکه ژمنتیا لري. د تعلیمي ادارو د کیفیت د لوړوالي په برخه کې موږ تاسو ته لکه مخکې سمې اشاره ورته وسوه مهم شی کیفیت ده چې موږ تاسو له کمیت سره سره کیفیت ته ډېره توجه وکړو. د موږ تاسو تعلیمي ادارې باید معیاري وي، باید په لوړو تعلیمي معیارونو باندې برابر وي او دا هغه وخت کېدای شي چې دلته استخدام د اهلیت په بنا باندې او د لیاقت په نظر کې نیولو سره ترسره شي. مسؤلین همداراز وایي د یادو بستونو له ډلې 2053 د ښځو لپاره او 5107 بستونه د نارینه‌و لپاره ځانګړي شوي دي چې په ازموینه کې ګډون وکړي او ازموینه ورکړي. به رقابت آزاد گذاشته می شود که از این میان 2083 بست برای طبقه اوناس و 5107 بست برای طبقه ذکور در نظر گرفته شده است. اسلامي امارت د پوهنې اړوند بستونه داسې مهال اعلان ته ورکړي چې په اسلامي امارت توندې نیوکې دي چې ټول خپل اشخاص په دندو ګمارلي دي. افغان وګړي لا هم د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کور لوازم خرڅوي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې لا هم د افغانستان نیمایي نفوس اساسي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او ډیر خلک د پیسو پیدا کولو لپاره د کور لوازم خرڅوي. د چارو کارپوهان د افغانستان په زراعت ټینګار کوي، خو یو شمیر نور بیا په ملي سوداګرو غږ کوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. نن د روان میلادي کال د جون 9 د خوړو د خوندیتوب نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په افغانستان کې پر داسې مهال رسیږي چې د یو شمیر سازمانونو په خبره د افغانستان نیمایي نفوس اساسي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. پر همدې مهال په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر پر خپل ټویټر لیکلي چې په کابل کې لا هم خلک د خپلو کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره د کور لوازم پلوري. هغه زیاته کړې په کابل کې لا هم ډیر خلک وینم چې د خپلو کورونو شیان پلوري چې پیسې ترلاسه کړي او په دسترخوان ډوډۍ ولري. د اقتصادي بحران لا ژور کېدل خلک بېوزلۍ ته ټېل وهي او د نړیوالې ټولنې د بشپړ چمتووالي پرته موږ دا بحران نشو مهارولی. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان د افغانستان په زراعت ټینګار کوي او زیاتوي چې د نړیوالو مرستو د افغانستان په کانالایزیشن سیستم مصرف سي ترڅو ځمکې خړوبې سي او ډېر حاصلات ترې ترلاسه سي. په لنډمهاله کې خو همدا ده چې دوی دا مرستې کوي، په اوږد مهال کې دا دغه دی چې بین المللي مرستې باید دغې ته ځانګړي شي تر څو افغانستان د اوبو کانالایزیشن سیستم سم شي، ځمکې خړوبې شي او زیات نه زیات غنم او خوراکي مواد وکرل شي تر څو افغانستان خودکفا شي.
خو پر همدې مهال یو شمېر نور بیا پر سوداګرو غږ کوي چې پر کور دننه سرمایه ګزاري وکړي چې له یوې خوا د فقر مخه ونیول سي او له بلې خوا به ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. له ملي سوداګرو نه هیله خواهش دا ده دغه افغانستان د منګه هم کور ده او هم ګور ده. کوشش وکوي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکوي او هغه ځوانان چې ښه تحصیلات لري تکړه ځوانان موږ په هیواد کې لرو دا به ستاسو سره مزدوري وکړي تر څو پورې وکولی سي چې پردي هیوادونه په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل اولاد ته یوه حلاله نفقه برابره کړي. خو شنن کې بیا اقتصادي ستونزې پر دوو برخو ویشي او پر اسلامي امارت غږ کوي چې د تقابلي اړیکې تعامل ته واړوي. معضله اقتصادی در افغانستان دو علت دارد، علت داخلی و علت بیرونی. در بخش علت بیرونی امارت اسلامی رسالت دارد تا اینکه روابط دیپلماسی و روابط دادستد اقتصادی خیش را به کشورهای منطقه و جهان مخصوصا کشورهایی که بازار جهان مدیریت میکنند به نحوی باید مدیریت کنه و روابط سالم ایجاد شود. هرچی در بخش اقتصاد داخلی نیاز شدید بر این است که توجه خاصی بر ساختار زیربناها صورت بگیرد. د خوړو د خوندیتوب نړیوالې ورځ پر داسې مهال را رسیږي چې لا هم افغانان له بیکارۍ، فقر او بیچارګۍ څخه رنځ وړي او د یو شمېر سازمانونو له قوله که حالت همداسې دوام وکړي دلته به انساني ناورین رامنځته سي. نورستان کې د ځنګلونو اور درېدلی دی. د نورستان ولایتي مسؤلین وایي هغه واضح بې بنسټه دي چې ګواکې بیا ځلې په نورستان کې اور لګېدلی دی. همداراز خلک هم وایي چې اور مهار شوی او اوس کومه ستونزه نشته. نورستان یا د افغانستان ملي پارک چې له تیرو 1100 ورځو راهیسې د همدې ولایت په ځنګلونو کې د اور لګېدنې راپورونه ورکول کیږي چې ګواکې لا هم په دغه ولایت کې اور نه دی مهار شوی. لا هم ځنګلونه کې اور شته او په پوره توګه نه دی درېدلی. خو په همدې مهال د نورستان ولایتي مسؤلین وایي چې اوس مهال د خلکو او ځواکونو په مرسته په ټولو ساحو کې د اور لګېدنه درولې او په خبرې د اسلامي امارت ځواکونه او ولسي خلک لا هم د اور په ساحه کې دي تر څو د دوهم ځلې د اور لګېدنې مخه ونیسي. د نورستان ولایت په دوه ولسوالیو نورګرام او واماو کې چې کوم اور هغه اور په مطلق ډول کنټرول شوی دی، اور مکمل ډول ختم شوی دی. د اوس دپاره اور نه لرو خو په هغه ساحې چې دغه اور پکې په ځنګل کې لګېدلی و په هغه کې زموږ ټیمونه او د اسلامي امارت مجاهدین او عام ولس په دې خاطر هلته ناست دي او په هغه ساحه کې موجود دي تر څو ډاډ حاصل کړي، اطمینان حاصل کړي چې بیا ځلي دغه د اور پاتې شوني تازه نشي او اور ونه لګېږي. په همدې مهال د سیمې اوسیدونکي وایي اور مهار شوی. د دوی په خبره لا هم د نور اوسیدونکي په همدغه ساحه کې دي چیرې چې اور لګېدلی تر څو د دوهم ځلې اور لګېدنې مخه ونیول شي. د ولسي خلکو او د اسلامي امارت ځواکونو، کارمندانو، مشرانو په کوشش باندې مهار شو او دا خبره کاملا دروغ ده چې د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ شام دره کې لګېدلی اور د کونړ چپې درې ولسوالۍ ته یا د لغمان، الینګار، دولسا ولسوالیو ته غځېدلی. دغه اور اوس مهال مهار شوی دی او ولسي خلک ولاړ دي هغې ته هم د باد په راتګ سره دغه اور بیرته تازه کېږي. خلک ولاړ دي هغه کوشش کوي چې اور مړ کړي. یاد دې وي د نورستان له ځنګلونو د لرګیو په تولیداتو سربیره د جنغوزیو له ونو یې خلک ډېر حاصلات راټولوي چې ډېری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادروي. ننګرهار کې 3 میلیون ډالرو په لګښت د نفراید د مارکیټ د جوړېدو پرانیسته وشوه. یا د مارکیټ د افغان تجارانو او د چین هیواد د پانګوالو له لورې جوړیږي. چارواکي وایي چې په دغه مارکیټ کې به د ننګرهار سربیره د هیواد د ټولو ولایتونو قیمتي ډبرې سوداګر راوړي او له دې ځایه به چین هیواد ته انتقالي کیږي. دوی وایي چې په دغه مارکیټ کې به په مستقیم او غیر مستقیم ډول 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نورحال زموږ د همکار میرویس انتظار په دې چمتو شوي راپور کې. دا خلک په ننګرهار کې په دې موخه راټول شوي چې د چین هیواد او افغان تجارانو په پانګونه د قیمتي ډبرو د خرڅلاو د مارکیټ پرانیسته وکړي. چارواکي وایي چې د دې مارکیټ د جوړولو موخه خلکو ته د کار زمینه برابرول او د قاچاق مخنیوی دی. دوی وایي چې د دې مارکیټ د جوړولو سره به
په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه کسان په کار مصروف شي. ځکه ننګرهار ولایت یو غني ترین ولایت دی، خو همدا شیان پکې تالک دي، شوکاڼی، چې الحمدلله په دې برخه کې موږ ډېر زیات صادرات لرو او دارنګه اوس رسمي قراردادونه 11 قراردادونه لرو. څو وخته مخکې د هغې استخراج افتتاح هم وشوله. موږ په کونړ کې، په نورستان کې، دارنګه په کاپیسا کې دې کې د نفرایټ هغه لرو، معدني مواد لرو، د هغې رسمي قراردادونه د هغوی د استخراج کار هم شروع شوی ده. انشاءالله دې مارکیټ ته به ټول مال راځي، دلته بیه بقانه به کېږي او ټول خلکو ته او تجارانو ته به زمینه پکې برابر. په ورته وخت کې د چین هیواد پانګوال وایي چې د دې مارکیټ له لارې به نفریټ یوازې چین هیواد او نورې ډبرې به نورې هیوادونو ته لیږدول کیږي. دوی وایي چې په راتلونکي کې د سرو زرو او جستو په برخه کې هم سرمایه گذاري کوي. 我们依托南格尔省 ما با تکیه بر منابع غنی سنگ نفرایت و سنگ‌های قیمتی در ولایت ننگرهار امروز مارکت خود را در شهر جلال آباد افتتاح می‌کنیم. مارکت را به مارکت تجارتی نفرایت و سنگ‌های قیمتی با شهرت خاص در افغانستان، چین و جهان تبدیل نماییم. سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان را به تمام جهان برسانیم. در زمینه تمام قوانین و مقررات دولتی را به شدت رعایت می‌کنیم. این هدف ما و هدف ما از ایجاد مارکت است. د یادولو ده چې د دې نه وړاندې به دا قیمتي ډبرې د هیواد په بېلابېلو لارو ګاونډي هیوادونو ته قاچاق کېدې او بیا به هلته پلورل کېدې. خو تازه په ننګرهار کې د دې ډبرو د پلور لپاره مارکیټ جوړېدو پرانیسته وشوه تر څو د قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیوی وشي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. د لغمان د ټرافیکو مسؤلینو د کابل جلال آباد پر لویه لار ټرافیکي نښې لګول پیل کړي چې دې سره به د ټرافیکي پیښو مخنیوی وشي. وروسته له هغې چې ژوندون تېره میاشت په دغه لاره راپور برابر کړی و او د ډریورانو غوښتنه هم دا وه چې په دې لاره ټرافیکي نښې نشته او له اسلامي امارته یې غوښتنه کړې وه چې د نښې ولګول شي. اوس تازه د لغمان د ټرافیکو مدیر د یادو نښو لګول پیل کړي. د دې لارې موټر چلوونکي هم خوښ دي او د لغمان د ټرافیکو مننه کوي چې د دوی غوښتنې عملي کوي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل جلال آباد په دې سړک ژوندون یو راپور برابر کړی و او د دې لارې د موټر چلوونکو هغه ستونزې او مشکلات یې له مسؤلینو سره شریک کړي وه. تازه د لغمان د ترافیکو مدیر اقدام کړی او په دې لاره هغه ترافیکي نښې لګوي چې په وینا چې دې سره به د ترافیکي پیښو ګراف راټیټ شي. دی وایي چې د لغمان اړوند په ټوله ساحه کې به په یاد سړک دا ترافیکي نښې لګول کیږي او پلان لري چې د لغمان هغو ولسوالیو په سړکونو هم دا نښې ولګوي چې د موټرو تګ راتګ پرې ډیر وي. پروګرام هم دا دی چې د تنګي مسلې نه تر درونټې پورې چې د لغمان حصه ده بیا د سرخکانو د سرکې نه تقریبا لغمان بازار پورې او بیا د لغمان نورو ولسوالیو ته چې کوم مهمه ولسوالۍ دي او رش پې زیات دی د لوحو ضرورت دی هلته هم زموږ پروګرام دی چې هلته هم لوحې ولګوو انشاءالله او د دوی چې دا ترافیکي حادثو کې چې څومره هغه لري نو دا نو بهتره معلومه ده موږ ته اندازه لګېږي چې موږ کوم ځای کې دا لوحې لګولې دي تقریبا 50% چې دی دا ونډه لري یعنې په ترافیکي حادثو په مخنیوي کې. د دې لارې موټر چلوونکي هم خوښ دي او د لغمان د چارواکو دا اقدام ستایي چې په دې لار ته ترافیکي نښې لګوي. موټر چلوونکي له ډریورانو غوښتنه کوي چې د نښو ته دې پام وکړي او په احتیاط د سفر وکړي. دغه غمي پې باندې نه و موږ خپله پردی لاس نه پېژانده د خدای پیله پې روانو کله چې غمي ولګېدل فقط لکه موږ چې د ورځې روانو په 100 مترۍ کې وړاندې موږ ته ټوله رڼۍ راښودله چې دا زما لاس او دا د هغه لاس 100% چې نه یا نشه یا نه وای چې راځي نو هغه که علامې ولګي او که اشاره ولګي هغه ته ټول یوه خبره ده. دغه لینډ ډرایور یم دا نښې ډېرې مهمې دي مهمې دا د شپې را روان یم دا شوبین لري چې ګروپ یې ولوېدو تا ته ښایي چې دلته موړ دی دلته چړهیي ده پوه شوې نو دا مهمې دي ولې نه ډېرې مهمې. کابل جلال آباد یو د هغو لارو ده چې د خلکو تګ راتګ پرې ډیر دی او ډیر کله د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله حادثات رامنځته کیږي او ډیر کله پکې موټر چلوونکو او مسافرو خپل ژوند بایللی وي. باورونه دا دي که شته نظام د دوهم لین سړک چارې پیل کړي له یو لوري به د ترافیکي پیښو مخنیوی وشي او د بل لوري به خلک ډاډه سفر وکړي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، لغمان. بهرني خبرونه هم لرو له لږ ځنډ وروسته.
روس پلو بیلتون پالو د اوکرين په ختیځ کې د روسي قومندان وژنه تایید کړه. د اوکرين په ختیځ دونیسک سیمه کې روس پلو بیلتون پالو تایید کړي چې د روسي پوځ یو جګپوړی قومندان جنرال رومان کوتوزوف له اوکريني ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دونیسک کې د روس پلو بیلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشلین نن په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف لوهانس سیمه کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی. لوهاسنګ د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بیلتون پالو په ولکه کې دي. امریکا نږدې وخت کې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د اړیکو کېدو ته تمه نشته. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سولوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او ماسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې چې نږدې د سړې جګړې وروسته حالت په څیر خرابې شوې چې روسیې په اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاو بندیزونه هم ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکي یادوي او وايي هدف د امریکا د هضمون یا سطحي په وړاندې پاسون یاد کړی دی. اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د خارجي اسعارو بیې. او دا هم د هوا اټکلیز معلومات. له تاسو او له ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پورې راسپارم ښې چارې.